د سست خر کیسه. یو وخت یو ښکلي کلي کې ډېر حیوانات اوسېدله چې ټولو حیواناتو د خپل مالکینو سره کار کاوه. چا به کور ته شیونه راوړل، چا به د مالک دپاره سامان چېرته وړه، چا به نور کارونه کول، څوک به په بوټو کې په کار و. خو ټول حیوانات په کار و. خو د دې ټولو حیواناتو په منځ کې یو حیوان و چې وضعیت یې بلکل مختلف و. هغه یو خر و چې نوم یې ګولو و. هغه ظاهري داسې عادي معلومېده، خو هغه عجیب عادتونه درلودل. هغه ډېر سست او لټ و. کار نوم چې به یې واورېده نو په هغه به خوب راغی، او چې هر څه به د کار ورته وویل هغه به په خندا وویل: وروره نن زما د خوب وخته، زه باید خوب وکړم. د کلي نور حیوانات د هغه په عادتونو باندې خندل، او وزې یوه ورځ ورته وویل: ګولو وروره شرم دې نه کېدی؟ وګوره موږ له سهار راهیسې سخت کار کوو او ته لا هم پروت یې او خوبونه کوې. ګولو به سترګې رپولې او په ویاړ سره به یې ځواب ورکاوه: خور وزه، زه سخت کار باندې عادي نه یم، زه باید آرام ژوند وکړم. ځینې وختونه به داسې خندونکې بانې به یې کولې چې ټوله به ورپورې خندله. یوه ورځ مالک له هغه وغوښتل چې دا بوجۍ واخلي، خو ګولو د خر پر ځمکه باندې ناست و. ویې ویل: مه راځئ چې زه بوجۍ راوړم، ځکه زه بوجۍ نشم راوړی، ځکه زما د خوب لپاره پیدا شوی یم او زه باید خوبونه وکړم. خو یوه ورځ خبر خپور شو چې ځینې لیوه د کلي شاوخوا ځنګل ته راغلی دی او غواړي چې په کلي باندې برید وکړي. نو سمدلاسه ټول حیوانات لاس په کار باندې شول. په هغو کې دوی غوښتل چې یو کنده وکني، او په هغه کې ټولو حیواناتو چا لرګي راوړل، چا ډبرې راوړلې، چا څه کول، خو دوی یوه کنده وکیندله او ټول تیار چمتو شول. نو دوی فکر وکړ چې شپه راغلل، دوی ټول چوپ شول او د سپوږمۍ رڼا ول. ټول حیوانات بیداره وو او دوی څارنه کوله. نو چې ګوري د بوټو نه غږ خپور شو چې وزې وویل شاید لیوه راغلی وي. ټول حیوانات ویرېدلي وو او یو بل ته نږدې شول. خو ګولو د خر لا هم په ژور خوب باندې ویده ده او ویې ویل: زما غم مه خورئ، ما مه ځوروئ. دا صحنه ډېره خندونکې وه. حتی په خطر کې هم ځینو حیواناتو وخندل. ناڅاپه دوه لیوان له بوټو څخه راووتل، د سترګو رڼا یې سره غونډه کې ښکاره سوه. ټولو حیواناتو منډې کړلې. اسپ لاړه، هغه مالک یې راویښ کړ د حیواناتو. غوا د خپلو ښکرونو په مرسته باندې دفاع کوله. وزې چغې وهلې. ګولو د دې شور له امله په بیړه راویښ شو. نیمه خلاصو سترګو یې لیوه ولیده. بیا یې ځان پټ کړ او ویې ویل: راځئ چې خوب وکړم، دا ټول یو ویرونکې ډرامه ده. لیوه کلي ته ننوته. حیوانات هر چیرې پناه پیدا کړې وه او منډې یې وهلې. یوه لیوه پر د خره ګولو باندې ټوپ وواهه. اوس ګولو چې وکتل چې د باندې حمله وشول، په نیمو سترګو باندې یې منډه کړلې. د تلاره هم سمه نه ښکېدل چې ګوري لاړه په یو د اوبو ډنډ ته ولوېده. ټول حیواناتو چې دا ولیدل نو په ده باندې یې خندل او د ده وضعیت ډېر په بد حالت کې و. د یوې خوا نه وام او بلې خوا نه دی ټول لوند و، لوند شوی و په اوبو کې. په هر حال ټول حیوانات یو ځای د لیوه مخه ونیوله. خو ګولو ډېر شرمنده و. وزې په نرمۍ سره وویل: ګولو وروره، موږ څو ځلې درته ویلي وو چې باید کار وکړې، که نه نو په سختو وختونو کې به څوک تا سره پاتې نه شي. وګوره ټول د سخت کار له لارې خپل ژوند ژغورلی و، خو ته یوازې په ستونډو یې ښکېل وې. دا خبره د ګولو په زړه کې لکه تیر ولګېده او اوښکې یې راوتلې. سبا سهار کله چې ټول حیوانات د بند جوړولو ته راووتل نو ټول حیران شول چې ګولو هم ورسره ولاړ و. هغه وویل: بس له نن څخه زه هم له تاسو ټولو سره سخت کار کوم، نور خوب او بانې نه کوم. ټول په خوښۍ لاسونه ووهل. ګولو د ټولو سره شپه او ورځ کار وکړ. څو ورځو کې یوه قوي بند جوړ کړ. کله چې لیوه بیا راغله، د بند لیدو سره یې منډې ووهلې. دې ځل ګولو په مخکخ ودرېد او په ویاړ سره یې وویل: زه نور هغه سست خر نه یم. ما زده کړل چې پرته له سخت کار څخه هېڅ آرام نشته. ماشومان سستي او بېحدسي تل د ستونزو سبب ګرځي. یوازې هغه څوک چې سخت کار کوي رښتینی بریالی او د خوښۍ ژوند ترلاسه کولی شي. یاد وساتئ، خوب او استراحت یوازې لنډمهاله آرام درکوي، خو سخت کار تل خوږې میوې درکوي.